الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. معززو یو ورور پوښتنه کړې ده چې ما یو ډېره لویه ګناه وکړل، العیاذ بالله د یوې ښځې سره مې زنا وکړل، بیا مې توبه وکړل، آیا زه د هغې ښځې لور په نکاح کولی شم که نه؟ الجواب وبالله التوفیق. محترمه، اوله خبره ده چې زنا یو ډېر عظیم جرم دی په حرمت کې او بیا په کبیره ګناهونو کې عظیم حرمت والا او په کبیره ګناهونو کې اکبر الکبایر د کبیره ګناهونو څخه لویه ګناه بیا هم زنا ده. او دا خبره تاسو یاد وساتئ چې امام شافعي رحمه الله کومه خبره کړې چې زنا قرض ده، چې تا د بل عزت ته لاس واچوئ، د بل عزت دې لوټ کئ، ستا عزت به لوټیږي. دا قرض به ته خبر نه یې، ستا د کورنۍ څخه به ادا سي. که ته ښځه لرې، ستا د ښځې نه به دا قرض ادا کیږي. که خور لرې، ستا د خور نه به دا قرض اخیستل کیږي. که په کور کې بل څوک لرې، خو ستا د کوره به دا قرض ادا کیږي. او امام شافعي رحمه الله د ځانه دا خبر نه ده کړې، هغه د قرآن کریم د آیاتونو څخه دا خبره رایستلې ده. دا خبره په قرآن کریم کې هم ثابته ده. نو خلاصه ده چې څوک زنا کوي، هغه د مخکې دا سوچ وکړي چې د دې زنا قرض به ستا د کور نه هم اخیستل کیږي. د مخه دا فرض کړه چې ستا د ښځې سره، ستا د لور سره، ستا د خور سره، ستا د مور سره، ستا د ورېندارې سره، د دې ښځو سره به زنا کیږي، ځکه چې دا زنا قرض وه، قرضه یې ستا په کور کې ادا کیږي. دویمه مسئله چې د کومې ښځې سره تا زنا کړې ده، نعوذ بالله، د هغې ښځې لور ته نسې په نکاح کولی. د هغه کومه ښځه چې تا زنا ورسره کړې ده، دا ستا د ښځې په حیث ده. اوس که د هغې مور سي، که د هغې انا سي، بلکل تا ته په نکاح باندې نه ده جایز. او که د هغې لور سي، د هغې ملسۍ سي، دا هم ته په نکاح نسي اخیستلی. او دغه ښځه چې تا زنا ورسره کړې ده، نعوذ بالله من ذلک، دا د زنا لفظ په خوله باندې اخم، ما ته ډېره حیا درېږي. نو دغه ښځه چې تا دا بدکاري ورسره کړې ده، دا ښځه نه ستا پلار په نکاح اخیستلی سي، او نه یې ستا زوی په نکاح اخیستلی سي، نه ستا نیکه په نکاح باندې اخیستلی سي. دا بلکل پر هغې باندې هم حرامه ده، او د دې ښځې مور او لوڼې او ملسانې پر تا باندې حرامې دي. الفتاوى الهندیه اول جلد 275 صفحه، الفتاوى الفیضیه اول جلد 7 صفحه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.